अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि څه کله تاسو ته په روډ باندې داسې دوه زیډ لاینز میلاو شي یعنې دوې زیړې پاټې میلاو شي دې مطلب دا دی څه کوم ټرافیک اپوزیټ ډایرکشن کې یعنې مخالف سمت کې سفر کوي دا هغه بیله کوي لکه څرنګه ډیول کیریج وی شروع شي صحیح شو دغه لاینونه تاسو ته روډ باندې هغه ځای کې میلاویږي چې کوم ځای کې ټرافیک صحیح کتلی نشي یا کوم ځای کې اورټیک کول انتهایی خطرناک وي شپې سفر دپاره تاسو ته روډ سټډز لګېدلي وي دي کې دا ریفلیکټرز یعنې هغه چمک غوندې یو شی لګېدلی وي چې دې مې کله لایټونه لګي نو دا چمکیږي پړکیږي دې سره د تا شپې سفر محفوظ وي څه کله تاسو ته روډ باندې داسې پاټې میلاو شي نو تاسو به اورټیک نه کوو اور لین به نه چینج کوو که چیرې ته روډ باندې دغه ځای کې نو هغه روډ ته به ته نه سې او که چیرې ته روډ باندې دغه سایډ ته یې نو ته به هغه روډ ته بالکل هم نه سې هغه نه علاوه څه کله دا لاینونه تا ته میلاو شي نو ته به بالکل الرټ شي صحیح شو محتاط بشي بل ګاډي سره به بهترینه فاصله ساتي سپیډ به لږ کام کې صحیح شو اور هغه نه علاوه که روډ باندې داسې ماته پاټه درته میلاو شي بروکن لاین درته میلاو شي دې مطلب دا دی چې د ځای کې ته اورټیکن کوی شي او لاین نه چینج کولی شي صحیح شو داسې محفوظو ویډیوز لپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کو مننه آباد اوسو